د کندوز ولایت د قلیزال ولسوالۍ د ښاروالۍ ادارې چارواکي وایي دوی د 1403 لمریز مالي کال په تیرې لومړۍ روپه کې 1,193,000 افغانۍ راټولې کړي او د دولت خزانې ته یې سپارلې دي. افزایش عواید به حساب زیاد شدن دکاکین هست و به همکاری مردم به حساب پرداخت پول صفایی و شهری یا کرایه دکاکین مردم خاتمه خیلی همکاری میکنند و اظهار خوشی میکنیم از مردم. په ورته مهال د قلیزال ولسوالۍ د ښاروالۍ ادارې د محاسبې مدیر په نږدې راتلونکي کې د یادې ولسوالۍ د ښاروالۍ ودانۍ د چارو بشپړېدو خبره کوي او زیاتوي چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به د ښاروالۍ په عوایدو کې د پام وړ ډیروالی راشي. با آمدن امارت اسلامی افغانستان و کوشش نهاد شهرواز محترم که تعمیر دو طبقه‌ای شهروالي انداخته شد تقریبا 70% کار دی پیش رفته. د کندوز ولایت د قلیزال ولسوالۍ د ښاروالۍ ادارې عوایدو کې په داسې حال کې ډیروالی راغلی چې له دې وړاندې د کندوز د نورو ادارو په عوایدو کې هم د پام وړ ډیروالی راغلی و.